بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن مینوالو او ګرانو کتونکو، صدقه مال نه کموي او الله تعالی د دې په بدله د انسان عزت زیاتوي. د الله پاک خوب نبي فرمایي چې الله پاک د صدقې په بدل کې د انسان ګناهونه داسې له منځه وړي څرنګه چې اوبه اور وژني. همدارنګه الله پاک نبي په بل ځای کې فرمایي چې صدقه برکت سره، صدقې برکت سره الله پاک زمونږه د ناببر او د خراب مرګ او یا دروازې بندوي. قدرمن مینوالو او ګرانو کتونکو، یو څه د پاسه کال کېږي چې موږ د سبو ننګرهاري خیریه بنسټ مو پرانیستی و، د هغې افتتاح مو کړې وه او الحمدلله تاسو د دې خبرې شاید یاستئ چې زموږ زیاتره وروڼه، زموږ زیاتره ملګري هغوی د الله پاک د رضا لپاره خپل ځاني او مالي مرستې زموږ څخه او د دې غریبانانو څخه نه دي سپمولي. موږ همیشه موږ تل دا غریبانان بېوسه خلک د خپل پیج له لارې تاسو ته معرفي کړي او تاسو سره مو مخامخ کړي دي. زه سبو ننګرهاري او سبو ننګرهاري خیریه بنسټ د مؤسس په توګه تاسې هغه ټولو وروڼو ته کوم چې غواړي موږ سره د الله پاک د رضا لپاره یعنې والنټیرلی کار وکړي او هغه کسانو ته چې غواړي موږ سره خپل نظریات شریک کړي، ما له څه مشوره راکړي، ځکه مشورې کې خیر زه ستاسو کشر یم، نو هغوی کولی شي چې زموږ د انباکس له لارې موږ سره تماس ونیسي او خپل خبره تر موږ پورې راورسوي. ډېر زیاته مننه. د الله